نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د لسم محرم پر ورځ باندې د عاشورې پر ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملہ کې پیسې خرج کوي. دغه درجو ته فائدہ دو یو فائدہ خدا دو چې الله تعالی همیشه د تو په مول کې د تو په خوراک کې الله تعالی وسعت پیدا کوي. د الله تعالی د تو په رزق کې په مول کې برکت وچوي. او دوه فائدہ دا دو چې الله تعالی تو د فقر او فقینه او د غربت نه دغه نو د بچ الله تعالی د غربت ختم نو دغه د مرزي ته فائدہ دو. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا فرمای چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دار ودلی دي من وسع على نفسه وآله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. کیمیو سړی چې د عاشورې په ورځ باندې په خپل ځون باندې یا په خپل اهل او عیال باندې مور پلور بچو شزا ټول باندې تا کیمیو سړی د مول په معاملہ کې د خوراک په معاملہ کې وسعت وکړو بیا الله تعالی د په پیرا کول کې په مول باندې په خوراک په معاملہ کې پر رزق کې الله تعالی وسعت اچوي. نو میشتو صرف یوارز کلش کې مشقت وکي لږ خرچه برداشت کې لږ خرچه وکي خوراکه صحیح جوړه کی د خوراکي په معاملہ باندې میش په خپل بچون باندې کو ټول کسون باندې وسعت وکي بیا الله تعالی پیرا کول د تو چې کوم رزق دی د تو کوم معمول دی حلال مول دی پاکي الله تعالی برکت اچوي پاکي الله تعالی وسعت پیدا کوي. نو څومره زیاته فائدہ دو دا خو صرف د خوراکي معاملہ دو. او دا سه د بل خبره دو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي او دا سه مشهور محدث یحیی بن سعید دا فرمایي او دا سه مشهور امام فقيه سفیان ابن عیینه دا فرمایي چې میجه دا خبره وازمېله او لکه څنګه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي دا سه میج خبره پسترګه وریدله. نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبره بیان کړی دو چې وسع الله سائر سنته چې کیم سړی په دار زمونږ په خپل اهل او عیال باندې په د خوراک په معاملہ کې وسعت وکړو بیا الله تعالی پیرا کول د پرزه کې وسعت پیدا کوي. دا څه د بزرګونی چې موږ دا خبره پستر کې بنولله او په دا کې د یو خبره په ذهن کې کښنوي چې څومره شریعت مشته حکم را کړی دی څومره د شریعت طرفانه اجازت ملاويږي په هغه دایره کې د نن په خپل اهل او عیال باندې خرچه کوي. د افراط نه د تفریط نه د زیاته خرج کول نه بالکل زیاتای حد نه تجاوز کړل دا شریعت نه خوښوي. شریعت دا خوښوي چې یو سړی څومره مالدار وي د خپل حیثیت مطابق ته د خپل اهل او عیال باندې خرچه کو زیاته د خرچه نه پکو. نو بل خبره دا دو چې د لسم محرم پرز باندې رجانی ول دغه ثواب برکه خو مستقل کلیپ جوړ کړی دی. خدای وا خبره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کیمیو کاس د لسم محرم رجاون سي الله تعالی د تیر د یو کول ټول صغیره ګناهونه معاف کوي. څومره زیات فضیلت دی چې یو سړی صرف یو رجاون سي د محرم الحرام د لسم محرم رجاون سي الله تعالی په دا باندې دم راځي ثواب ورکوي. او بیا دا چې د محرم پر ځکه کې یو سړی یو رجاون سي الله تعالی هغه یو رجا په درش ژوند بدلوي. نو فضیلت زیات خو صرف ته توجه کمی ده. د غفلت هر انسان په غفلت کې دی په سستی کې دی نو په چار دو چې میش د غفلت نه د سستی نه زونه بوسي او داسې خبره ته میش توجه ورکي او میش اخرت په دا خبره باندې جوړ